د خپلواکۍ اتل اعلی حضرت غازی امان الله خان. اعلی حضرت غازی امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او په افغانستان کې د بارګزو د حکومت د مؤسس امیر دوست محمد خان کودی دی. اعلی حضرت غازی امان الله خان په 1309 هجری لمریز کال کې د کابل په پغمان کې وزیږیدی او په شاهي دربار کې په ډیر ناز لوی سو. د چې شی او کین لاس وپیژنده، په دې هم پوه سو چې زموږ په ټولنه کې کلکو ملي او دیموکراتیکو بدلونونو ته اړتیا سته. د په همداسې قوي روحیه او درک سره وده کوله. لومړی په شاهي دربار او بیا په ښوونځي کې د وخت له نامتو استادانو څخه زده کړې وکړي. په فوزي زده کړو کې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود ثانی باشا نومېدی. د علومو اکاډمۍ غړی تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي د اعلی حضرت غازی امان الله خان مور سرور سلطان چې د سراج الخواتین لقب ورکول سوی وو او همداراز د افغانستان نوموتی شخصیت او د ملي فکر خاوند ارواښاد محمود طرزي د اعلی حضرت غازی امان الله خان په روزنه کې ځانګړی رول درلود. اعلی حضرت غازی امان الله خان د خپل پلار دریم زوی وو. ټینګ عزم او پخه اراده یې درلوده. منځنۍ ونه، ښه صحت، غنم رنګه څیره، تورې غټې سترګې او لنډ بریتونه یې درلودله. ډیر ذکي، ژر پوهېدونکی، ظریف او نکته دانه وو. اغیزمنې خبرې به یې کولې او چې کله به یې خبرې پیل کړې نو مقابل لور به یې ډیر ژر تر اغیز لاندې راوستی. د پښتو او دري ژبو ترڅنګ یې ترکي ژبه هم روانه ویلی سوه او په فرانسوي ژبه هم پوهېدی چې وروسته یې نورې ژبې هم زده کړې. موټر او موټر سایکل یې زده وه. وسله یې ښه چلولی سوه او د آس په سپرلۍ کې ځانګړی مهارت درلود. اعلی حضرت غازی امان الله خان کلکه دینی عقیده درلودله او 2 وار حج ته تللی وو. اعلی حضرت غازی امان الله خان د ارواښاد محمود طرزي له لور ملکې سوریا سره واده کړی وو. ملکه سوریا غښتلې افغان میرمن وه چې د ښځو د زده کړې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي دي. د علومو اکاډمۍ غړی تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي د اعلی حضرت غازی امان الله خان له ځوانېدو سره سم کله چې به امیر حبیب الله خان هر کال ژمی په جلال آباد او لغمان کې تیراوه نو د کابل اداره به شاهزاده امان الله خان ته سپارل. شاهزاده امان الله خان به له درباریانو سره خورا غوره چلند کاوه. له پوځیانو سره به یې لیدنې کولې او غوره افسران او سرتیري به یې نازول. د خلکو ارزونه به یې اورېدل، پر بندیانو به ګرځېده او د نرخونو څارنه به یې کول چې د دغو ښو اجراعاتو له امله د کابل خلک له ده څخه ډیر خوشحاله او راتلونکي ته ډیر خوشبینه وه. کله چې امیر حبیب الله خان د 1919 میلادي کال د فبروري پر 20 د لغمان په کلګوش کې په شهادت ورسېدی نو همهغه مهال اعلی حضرت غازی امان الله خان د کابل والی وو او په کابل کې د پوځ او د خزانې ټول واک له ده سره وو. نو له همدې امله په کابل کې د خپلې باچهي اعلان وکړ او کله چې د خپلې باچهي اعلان وکړ له درباریانو سره د غوره چلن له امله په دربار کې له کوم خنډ سره مخامخ نسو. د علومو اکاډمۍ غړی تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي اعلی حضرت غازی امان الله خان واک ته له رسېدو سره سم د افغانستان بشپړه خپلواکي هم اعلان کړه. په ټول افغانستان کې د انګریزانو پر خلاف د خپلواکۍ د غزا غږ وکړ. انګریزانو ته سخته ماته ورکړه او انګریزانو هم د اعلی حضرت غازی امان الله خان په مشرۍ د افغاني غازیانو په وړاندې تر ناکامۍ وروسته د افغانستان بشپړه خپلواکي ومنل او په نړۍ کې د خپل ټول استعماري ژوند په بهیر کې د لومړي ځل لپاره لویه سیاسي او نظامی ماته ومنله. اعلی حضرت غازی امان الله خان د 1298 هجری لمریز کال د اسد یازمری 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اگست له 19 نیټې سره برابر ده د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په نوم ونومول او له هغه وروسته بیا تر اوسه دا ورځ په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځې په نوم سره لمانځل کیږي.
علي حضرت غازي امان الله خان د دې ستري بریا په ویاړ د کابل په پغمان کې د تاکي ظفر په نامه یو لوی دروازه جوړ کړه او د هغو غازیانو او شهیدانو نمونه پرې ولیکل چې د هیواد د ازادي په لار کې فعال برخه اخیستې و. د غازي امان الله خان اثر د ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو اثر و. د علوم اکاډمۍ غړي تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي علي حضرت غازي امان الله خان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یو قانوني حکومت د جوړولو او د هیواد د آبادولو لپاره دومره کار وکړ چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. په قانوني اصلاحاتو کې لومړی ګام دا و چې د واک سرچینه له مطلقیت څخه مشروعیت ته واړول. هغه د واک د ترلاسه کولو او واک ته د مشروعیت بخښلو په سرچینه کې اصلاحات راوستل. د دولتي چارو د نظم او د چارواکو د صلاحیت او مسؤلیت د ټاکلو لپاره نظامنامې یعنی قانونونه جوړ کړه. اساسي نظامنامه یا د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې د 1923 میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه د جلال آباد په لوی جرګه کې د ملت د 822 استازو لخوا تصویب کړ چې وروسته بیا د پغمان په لوی جرګه کې تایید شو. هغه قوانین چې مخکې جوړ شوي و اساسي قانون سره همغږي سول او په ګڼو نورو برخو کې د قوانینو د جوړولو لړۍ چټکه سوه. علي حضرت غازي امان الله خان د نورو کارونو ترڅنګ د هیواد د بچانو ښوونې او روزنې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړه. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي او درس ځایونه تاسیس کړل. له پوهنې سره دومره مینه درلودله چې د ښوونځیو د ازموینو پر مهال به په خپله ښوونځیو ته ورتلی او لیدنه به یې ورڅخه کول. د ملکې سریا په ملتیا د هالوکانو ترڅنګ د انجونو زده کړې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړه. علي حضرت غازي امان الله خان د هیواد د آبادۍ لپاره ټینګه ملا وتړل. له کابل څخه ولایتونو ته لوی لارې او پلونه جوړ کړه. عصري ودانۍ لکه د دارالامان ودانۍ او تاجبیک قصر او نورې داسې ودانۍ جوړې کړلې. کابل ښار څو برابره پراخه سو. په کابل کې د اورګاډي سیستم فعال کړ. له یوې فرانسوي کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې کابل له شمال او جنوب څخه د اورګاډي په وسیله ونښلول سي. د کابل او ولایتونو ترمنځ د ټلیفون او تلګراف لیکې پرانستلې. د علوم اکاډمۍ غړي تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي غازي امان الله خان په اقتصادي برخه کې اصلاحات د صنایعو له انکشاف څخه پیل کړه او افغاني محصولات تر بهرنیو مارکیټونو پورې ورسېدل. د افغانستان مالی نظام په بنسټیز ډول بدل کړ. بودیجه ترتیب کړه او هغه د اصول او قواعدو تابع وګرځوله. په ټوله اماني دوره کې د لګښتونو بودیجه له عوایدو لږ وه. په داسې حال کې چې په اماني دوره کې له افغانستان سره هغه مرستې چې د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان په وخت کې کېدلې په ټپه درېدلې وې. خو بیا هم د بودیجې قصر نه و. د سرو زرو او نقرې د چور او چپاول د مخنیوي لپاره کاغذي بانک نوټونه چاپ کړه. لوی جرګې جوړې کړې. د دولت شورا تاسیس کړه. د ملي شورا طرح یې ورکړه او په ټول هیواد کې د قانون د حاکمیت لپاره هڅې وکړي. علي حضرت غازي امان الله خان د نورو چارو ترڅنګ د هیواد مطبوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړه. رادیو او نور چاپي مطبوعات یې رامنځته او پراخه کړل. مطبوعات آزاد سول او هر چا کولای سول چې خپل نظر په آزادانه ډول بیان کړي. همدا د علي حضرت غازي امان الله خان د کار او زیار نتیجه و چې استعمار ځپلی افغانستان له نورو هیوادونو سره د سیالۍ جوګه سي. د نړۍ د دوو لویو استعماري ځواکونو روسیې او انګریز ترمنځ د مثبتې آزادې پالیسۍ چلول رامنځته سول او د افغانستان دولت د اسلامي هیوادونو په منځ کې د یوه ځانګړي ځواک په توګه سر راحس کړ. نوی تمدن او پرمختګ پکښې پیل سو. انساني حقوقو او ازادیو ته ډیر ارزښت ورکاوه. خلکو ته یې دومره کار وکړ چې د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای درلود. د علوم اکاډمۍ غړي تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي علي حضرت غازي امان الله خان د نړۍ او افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو څخه افغانستان ته د ترقۍ او پرمختګ د وسایلو د راوړلو لپاره په 1922 میلادي کال کې د دسمبر پر 10 د کندهار له لارې له هیواد نه د اروپا په سفر روان سو.
د برتانوي هند، منبعي مصر، ایټالیا، فرانسې، بلجیم، سویس، انګلستان، آلمان، پولند، روسیې، ترکیې او ایران هیوادونو ته سفرونه وکړل او د هرات له لارې هیواد ته راستون سو. د په دې شپږ نیم میاشتني اوږده سفر کې د افغانستان د پرمختګ لپاره له ډیرو هیوادونو سره اقتصادي، نظامي، تجارتي او فرهنګي تړونونه وکړل او د هیواد د ساتنې او پرمختګ لپاره یې نظامي وسلې او تولیدي ماشین آلات د خپل سفر په ترڅ کې وپیرل. د علوم اکاډمۍ غړي، تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي خو انګریزان په افغانستان کې د خپل شرمونکي ماتې له امله له ډیر وخت اعلی حضرت غازي امان الله خان ته په کمین کې ناست و. نو له ده څخه د غچ اخیستلو لپاره د پر ضد داخلي اختلافونه ډیر کړه او د حبیب الله کلکاني په مشرۍ یو شمیر خلک د امان الله خان پر ضد راپورته کړه. اعلی حضرت غازي امان الله خان نه غوښتل چې د واک پر سر افغانان په خپلو کې سره وجنګیږي او د یو افغان په لاس د بل افغان وینه توی سي. نو له همدې امله له قدرت څخه لاس واخیستی او له افغانستان څخه د وتلو اراده وکړه او د 1408 هجري لمریز کال د غبرګولي پر 4 نیټه چې د 1929 میلادي کال د می له 23 نیټې سره سمون لري د سپین بولدک لارې له افغانستان څخه ووتی او د برتانوي هند لارې ایټالیا ته ولاړ او پاته ژوند هلته د هیواد په بیلتون او یاد کې تیر کړ. په پای کې دا په هیواد مین افغان مشر په ایټالیا کې ناروغ او د تداوی لپاره سویزرلند ته ولاړی چې د 1409 هجري لمریز کال د غوایي پر 15 نیټه چې د 1918 میلادي کال د اپریل له 25 نیټې سره برابر ده د سویزرلند په زورخ کې وفات سو او د همدې کال د می پر 9 نیټه د مازیګر پر 4 بجو په جلال آباد کې د خپل پلار حبیب الله خان ترڅنګ خاورو ته وسپارل سو. د وطن په خاورو کې هډونه آرام سول او په ابدي خوب کې ویده سو. روح دې شاد او فردوس جنت دې ځای وي.